مونږ کې مونږ سره 14 فرض دي. هغه فرض مونږ سره په دوه ډوله دي چې اول چې کوم دی هغه مونږ سره شرایط دي او دویم مونږ سره ارکان دي. شرایط هغه عمل دی یعنی ته به د مونځ ته مخکې د تیاری کوي. هغه شرایط مونږ سره ودي. د هغې کې چې کوم دی اول فرض هغه د بدن پاکوالی دی، یعنی ستا بدن به د جنابت او د بېوداسۍ نه پاکي. او دویم چې کوم دی مونږ سره د جامو پاکوالی دی، یعنی جامې به ستا د پلیتۍ نه پاکې وي. او دریم چې کوم دی د ځي پاکوالی، یعنی کوم ځای کې چې ته مونځ کوې هغه ځای به پاک وي. او څلورم مونږ سره عورت پټول دي. عورت اندازه دا ده چې ستا به د نوم نه ونیسه تر لاندې د ګونډو پورې، یعنی دا ځای په عورت کې وي. او بهتره خبره ده چې مکمل ته پټ وي. او پنځم چې کوم دی مونږ سره نیت کول دي، یعنی مونځ ته به ته نیت کوي. او شپږم چې کوم دی د مونځ وختونه پېژندل دي، یعنی په هر وخت باندې د مازدیګر ټایم په مازدیګر مونځ ادا کول پکار دي، د ماښام ټایم ماښام، او د ماخوستن ماخوستن، د ماسپښین ماسپښین، او د سبۍ هر یو مونځ پر خپل ټایم دا هم فرض دی. او شپږم چې کوم دی مونږ سره مخ قبلې طرف ته خپل مخ کول دي، یعنی ته چې کله مونځ کوي ستا مخ باید مخ قبلې طرف ته وي. الله دې موږ ته د دې عملو کول توفیق را نصیب کړي. او انشاءالله چې کوم نور ارکان دي هغه موږ بله ویډیو کې انشاءالله بیانوو. السلام علیکم.